د ملي دفاع وزیر وایي د نظام دښمنان غواړي د قوم او مذهب په نوم زموږ وحدت له منځه یوسي. امی توفیرا و امی قومیت و امی زبان پرستی که اینجا کسانی کوشش میکنه که در بین ما و شما پیدا بکنه به نام قندهاری و به نام هراتی و به نام پنشیری و د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد پرون د جګړهیزو ګډو زده کړو قومندانۍ کې له هغو سرتیرو سره وکتل چې په دغو وروستیو کې له پنجشیر ولایت څخه د ملي اردو په لیکو کې جذب شوي دي. د ملي دفاع سرپرست وزیر له دغو سرتیرو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو ګډ کور دی، خو د نظام دښمنان غواړي د قوم او مذهب په نوم زموږ وحدت له منځه یوسي. د ملي دفاع وزیر زیاته کړه ستاسو ځوانانو د قوي ارادې او اسلامي انګازې پر وړاندې به زموږ دښمنان هیڅکله بریالي نشي. د ملي دفاع وزارت سرپرست د جګړهیزو ګډو زده کړو قومندانۍ د ښوونیز بهیر د ارزونې په ترڅ کې د سرتیرو ستونزې او وړاندیزونه هم واورېدل او د حل په موخه یې د همکارۍ ژمنه وکړه.